د لوی او مهربانه خدای په نامه. له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو، ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. زما او د افغان غږ د راډیو تلویزیون د ټولو کارکونکو نیکې هیلې او پیرزوینې ومنئ. له یو اوږد سفر نه وروسته بیرته ډنمارک ته راغلم، خپلې کورنۍ ته راغلم. که څه هم هلته دننه افغانستان کې هم زما کورنۍ و، هغوی ته ورغلی وم، خو ومې غوښتل چې د خپل سفر په باب لنډې څرګندونې تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو سره شریکې کړم. افغانستان زمونږ د ټولو افغانانو ګډ کور ده او هر وخت مونږ ورځو یا راځو بیرته د باندې له هیواد نه. دا د دې معنا نه لري چې که مونږ په بهر کې اوسېږو نو له خپل هیواد یا د مور له غېږې نه بیخي جلا یو او هغه راته بیخي یو پردی وطن ښکاري. هغه زمونږ پلرنی وطن ده، د مور غېږ مو ده. هر کله ورځو دا چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادو کې اوسېږو، دا د ژوند کولو لارې چارې او طریقې دي او البته په یو وخت کې هر څوک به له مجبوریتونو او یا د کار او زده کړو لپاره به بهر ته تللي. زما سفر کورنی سفر و. د کورنۍ نه لیدنه زما 4 ورونه شهیدان شوي دي، 2 ورونه مې لیونیان شوي دي او موږ 3 ورونه له هیواد نه بهر یو. ښه، یعنې دا 8 ورونه په یو بدمرغۍ کې موږ رالوی شولو او دا 4 ورونه مې شهیدان شول، 2 ورونه مې یعنې لیونیان شول، بیخي عقل خپل د لاسه ورکړی ده. همداسې موږ 2-3 ورونه له هیواد نه بهر اوسېږو. دغه انقلابونو، کودتاګانو او د رژیمونو بدلولو نه یوازې زما کورنۍ بلکې د افغانستان په میلیونونو کورنۍ له بدمرغیو سره مخامخ کړي دي. هیڅ هم په مقابل کې ونه شول چې موږ خپلو خلکو ته او خپلو ولسونو ته هوساینه او نیکمرغي ورکړو. ښه، د سفر موخه کورنۍ وه. د کورنۍ سره مې کتنه وه چې هلته زما د شهیدانو ورونو کونډې دي، د هغوی د لیدلو لپاره ورغلم. د خپلو ورېرونو او ورېرو د لیدلو لپاره ورغلم او په نهایت کې د خپل ګران افغانستان لیدو ته ورغلم. دلته مخکې له سفر نه ما ډېرې خبرې داسې اورېدلې وې چې ولا یو ادو صاحب احتیاط کوه او هلته د کمره د استعمال نه کوي، کیدای شي چې بیا تا ته ستونزې پیدا کړي او د خپل کورنۍ نه زیات د بهر مه وځه، ځان سره د لږ پام کوه. دغه ټولې خبرې له ما سره وې او هر وخت د همدقسې تبلیغاتو سره زه خپل وطن ته تللی یم او د خپل وطن نه مې کتنه او لیدنه کړې. هغه مې خپل وطن ده. دا چې څوک هلته حاکمان دي دا په ما پورې اړه نه لري. نه پروني حاکمان زما د تره زامن ول او نه اوسني حاکمان، نه پروني او هغې نه وړاندې حاکمان او واکمنان هغه زموږ د کورنۍ غړي وو چې زه به ورته خوشحاله وم، او نه اوسني خلک څوک چې هلته اوسېږي دا زما د کورنۍ غړي دي او یا تیر مو دښمنان ول او اوسني مو دوستان دي، یا اوسني مو دښمنان دي او تیر مو دوستان. داسې څه نه دي. زموږ ګران او هغه څه چې موږ پرې ویاړو هغه زموږ ګران افغانستان دی. د کابل په بېلابېلو سیمو کې زه وګرځېدلم. له ما نه خپلو خلکو مې او خپلې کورنۍ مې په تېره بیا ډېر تود هرکلی وکړ. زه ډېره زیاته مننه کوم د خپلې کورنۍ نه، د تره زامنو نه مې، د تره لورګانو نه مې، د خپلو ورېرو نه، د خپلو شهیدانو ورونو بچیانو نه او د خپل کلي چې زه د کابل د بګرامیو د ترکي یا ترکو د کلو اوسېدونکی یم. هلته ترکي زموږ قام هلته یو کلی لري، د ډېرو سلګونو کلونو نه وړاندې هلته کلی لري. دې خلکو ما سره مینه وکړه، محبت یې راوکړ او پیرزوینې زما په باب یې درلودلې او ملاتړ یې وکړ. ولسوالیو ته لاړم، ولایات ته لاړم. په تېره بیا د افغانستان ختیځو سیمو ته همداسې لاړلم، سروبي ته، بیا نو وړاندې تللی یم لغمان ته، شین لغمان ته. هلته د ګل پاچا الفت د پښتو ژبې د ادبیاتو او تاریخ استاد زیارت او مزار ته ورغلم. دغسې وړاندې لاړلم ننګرهار ته، جلال آباد ته. په جلال آباد کې مخامخ ورغلم ستر مشر غازي امان الله خان زیارت ته ورغلم او د دې ترڅنګ شاهي باغ مې ولید
نور ولسوالیګانې مې ولیدلې. وړاندې لاړم کونړ ته. په کونړ کې په نورګل کې، په بر نورګل کې، کوز نورګل کې، په مزار دره کې، په خاص کونړ کې، په بیلابیلو سیمو کې وګرځېدلم. حتی یوه سیمه ده په مزار دره کې چې وړاندې ځې دا په نورګل پورې اړه لري، نږدې اریتو شماش ورته وایي چې هلته کونډ یو غر ده چې له واورو نه ډک د غرونه دي، یو نه چې اخواته بدخشان ده او پنشیر ده او یو څنډه ته بیا نورستان ده، همداسې له چین سره سرحد لري. باور وکړئ چې هغې ځینې ما ولیدل د ښکلا د خپل وطن ما ولیدله، څومره ښکلی. هر چیرې چې تللم خلکو مانه تودار کړی. یو خو په دې چې د یو ژورنالیست په توګه دوی زه پیژندلم، د رادیو تلویزیون د یو نطاقو ویاندو راپورټر په توګه. له بلې خوا نه خلک په خپله ډېر مینه ناک دي افغانان. ښه اوس به راشو نو دې خبرې ته چې هلته په وطن کې ما څه ولیدل. تر هر څه د مخه ما امنیت ولید. زه د افغانستان هر ولایت او ولسوالۍ ته چې تلم په امن کې تلم. هیڅ نه کوم باډیګارد و، نه کوم عسکر و، نه کوم یوازې یو وراره به مې را سره و یا دوه ورېرونه به مې او یا به مې خور و خورزه را سره و چې دا را سره تللي دي او هر سیمې ته چې تللي په امنیت کې. بل ډېره مهمه خبره چې ما ولیدله په افغانستان کې د قدرت جزایر نور نشته ده. داسې څوک نشته ده چې هغه د قوم و ژبې و منطقې او سیمې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته نارامي ورکړي. بله مهمه خبره ما چې ولیدله، باور وکړئ قدرمن دوستانو، والله که اضافي خبره کوم، ما ملي وحدت ولید. موږ به دلته په بهر کې لږ ویشل شوي یو، مګر هلته دغه ټول قومونه هم په پښتو غږېدل هم په دري ژبه. اوله خو دا ډېره مهمه مسله ده چې افغانان باید دغه دوه ژبې زده کړي. موږ هیله لرو چې دا دوه ژبې چې رسمي او ملي دي بیا نو جبري دې شي، ځکه دغه رقم چې نن ما ولید په افغانستان کې دغه ټول خلک په مینه په دواړو ژبو غږېدل. نه د قوم خبره وه، نه د مذهب خبره وه، نه د سیمې خبره وه. په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د هر قوم خلک ول، میلو ته تلل او یو د بل نه پذیرایي و، میلمه پالنه کوله. ښه لکه تیر حکومتونه، دغه حکومت هم نیمګړتیاوې لري. ما یاده کړې ده په خپلو ګزارشونو کې نیمګړتیاوې ډېرې دي. ما که څوک لیدلي دي د دولت له مقامات سره تصادفي مې ورسره لیدلي، هغه هم ما ورسره یاده کړې ده او ډېر داسې منورین په دې حاکمیت کې ول چې دا خبره ما سره تاییدوله. مثلا د بیلګې په توګه د ښځو په وړاندې دغه تبعیض چې روان ده، چې ښوونځي پرې تړل شوي دي، پوهنځي پرې تړل شوي دي او د کار په ځینو ساحو کې ګرچې ښځې په ښار کې ازاده ګرځېدلې، همداسې په دفترونو کې آزاد کار کوو، مګر دغه د زده کړو مسله دا یو عمومي ستونزه ده. دا مو یاده کړې ده، اوس هم یادوم. که چیرې دغه حاکمیت غواړي چې په خلکو کې محبوبیت ولري، نو موږ ته خو مهمه نه ده چې کوم حاکمیت وي، مهمه دا ده د افغانستان خلک سوله غواړي، امنیت غواړي، چې افغان ونه وژل شي، بیا سلا تقسیم نشي او بیا افغانان یو بل ونه وژني. ښه مهمه دا ده که دوی غواړي چې مشروعیت ولري، اوله خو دغه ستونزې باید حل کړي. د ښوونځی یا تعلیم تربیه په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده، روا ده او حق ده، که ښځې دي که نارینه دي. او ما چې دوی سره خبرې کړې دي، دوی هیچا نه دی ویل چې نه، ویل دي چې دا انشاءالله ډیر ژر به دا ښوونځي هم پرانیستل شي. بله بیکاري ده. که د بیکاري او اړخ خو ان د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې بیکاري وه، خلکو به خپل اولادونه په یاد دي په شمال کې او په دمدې مرکز کې شاوخوا کې په شرق کې حتی خپل اولادونه به په 2000 افغانیو خرڅول. په یاد مو دي د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې، د سردار محمد داود خان په وخت کې خلک بتلل هندوستان ته او دوبۍ ته او ایران ته کار ته بتلل. اوس هم هماغه حال ده، ځکه دولتونو کار نه ده کړی، دولتونه آرامه شوي نه دي، همیشه په جګړو کې ول، بنان دې ته نه دي وخت نه ده پیدا کړی چې دوی فابریکې جوړې کړي او کرهنه او زراعت ته مخه وکړي. بله مهمه خبره هغه دا ده چې د کار زمینه خو باید دولت ایجاد کړي، یعنی کار په خپل خلک نشي پیدا کولای. کار خو هماغه ده چې چون دولت په دغه برخه کې ډیره دقیقه پاملرنه نه ده کړې، بنان خلک لکه پخوا له افغانستان نه وځي،
ځوانان په تیر بیا د کار لپاره مونږ هیله لرو او ما دا خواهش کړی ده په وار زه سیاست نه کوم مونږ سیاست ملي سیاست ده مونږ د سیاست نه کوو چې یوې ډلې نه ننګ وکړو بل ډله یا بل حاکمیت یا بل دولت هغه مونږ وغندو نه هر څوک چې دی مونږ ته هیله لرو چې افغانستان کې د ټول لپاره تعلیم یا سواد عمومي کی کار د ټول لپاره موجود دي د کار زمینه برابر کی فابریکې تاجران د تشویق کی چې راشي الته دغه اطمینان ورکی تاجران ته چې دوی الته سرمایه گذاري وکړي بل مهمه خبره ده ګوري قدرمن دوستانو ما دا همیشه ویل دي وسم وایم په خپل ټول راپورټونو کې ویلي ما تقاعد کړای کله چې ما کار کوو نو خو ما پیسې ورکړي دي هغه دولت دا خو یو شرعي او قانوني حق ده زمونږ د تقاعد پیسې ول ورکول کیږي دا یو ستونزه ده خلک پیسې نه لري ما ولیدل خلک ډیر بې وزلي دي خلک هیڅ بل لار نه لري بیکاری خو د امریکایانو د نورو خلک کړل چې دلته انجوګانې او پروژې جوړ کړي په ډالر خلکو ته معاش ورکو کله چې دوی ولاړل وتښتیدل خو ټول پروژې ودرېدلې خو پروژه مو ودرېده انجوم ودرېده ټول خلک بیکاره شول نو په دغه یو وخت کې ته د تقاعد پیسې چې نو ورکې دا خو د افغانانو په ستوني باندې تاسو په حق دی کنه بل دغه موارد تاسو ته په خلکو کې یو درز ایجادي یعنی په دې معنی که تاسو غواړئ چې خلکو کې نفوذ ولرئ خو د خلکو د ستونزې حل کړئ دا یو قانوني حق ده چې دوی تقاعد ورکړي شي او دې لپاره موږ هیله لرو خواهش ده او نه کوم دښمنانه خبره کوو او نه کوم د بغض او د عقدې خبره کوو موږ هیله لرو دولتونه د سیدی لکه مور پلار موږ اولادونه یو موږ اتباع دي وطن موږ له دې دولتونو هیله لرو که تاسو ځان ته رښتینی حاکمیت وای خو د خلکو حق ورکړي لومړنی حق دا ده چې د تقاعد پیسې ورکړي شي یو چا دی وطن ته خدمت کړي او اوس هغه پیسې بل فساد او رشوت آرام شروع شوی دی ما ولیدل زه نه غواړم په تفصیل سره خبرې وکم او د دې موارد یعنی ډېر داسې کسان دي ما د تیر حاکمیت خلک هلته ولیدل چې اوس هم شته ده په ځینو ځایو کې البته یعنی که تاسو ته ووایم چې ما نه رشوت اخیستی ده خو وبه یې نه منئ زه نه غواړم په دې باندې په تفصیل خبرې وکم دا یو ستونزه ده او هلته خپلولي ډېره روانه ده هر څوک خپلوان مقرروي هر څوک خپل دوستان مقرري او هر څوک چې د چا خوښیږي لکه تیر حاکمیتونو په تیر حاکمیتونو کې هم داسې وو داسې نه و چې په تیر حاکمیتونو کې ټول د افغانستان عادي خلک هم په خپلو کارو کې مقرر شوي دي او فساد نه و رشوت نه و بله مهمه خبره دا ده چې خپلولي چې ما یاد کړه خپلولي آرام په دې حاکمیت کې هم خپل ریښې ځغلولې دي هر څوک خپلوان مقرروي هیله ده چې دې برخې ته هم توجه شي یعنی دا نور خلک پرته د طالبانو د امارت نه یا د تحریک نه دا نور خلک هم سواد لري پوهه لري زده کړه لري او تجربه لري هیله ده چې دوی هم په خپلو کارونو وګمارل شي او د کار باور پې وشي اعتماد پې وشي تر ټولو ډیره مهمه خبره چې ما کوله هغه دا ده چې په اوسنی حاکمیت کې یعنی د خلکو ترمنځ د قومونو ترمنځ د اقوامو ترمنځ د مذاهبو ترمنځ د سیمو ترمنځ دغه واټنونه چې ول د لمنځه تللي دي هیڅ ولایت هیڅ ولسوالي او هیڅ سیمه یا هیڅ قوم یا هیڅ دین او مذهب لبل نه برتري نه لري ما ولیدل چې په ډله هندوان راتل بیرته افغانستان ته سکان او هندوان بیرته دی وطن ته راتل او بیرته هغه ځمکې مرته ورکړي دي کورونه مرته ورکړي دي که دوی چیرې ادعا ولري یعنی کولای شي چې خپل کور او ځمکه بیرته ترلاسه کړي دوکانونه په هغه سیمو کې چې دوی ول په همدغه جاده میوان کې او د پښتونستان واټ په دې شاوخوا سیمو کې چې دالته دوکانونه او مغازې دوی درلودلې په کارتي پروان کې و پروان مینه کې حالته دوی ټول ته د ازمکه او کورونه او دکانونه بیرته ورکړ شوی دي زه د دې لپاره نوم تل چې حالته کوم ارزیابي وکم
چې دا حکومت ډیر ښه حکومت دی او که خراب حکومت دی یا تیر حکومت څنګه دا ما پورې هیڅ اړه نه لري. زه له ډنمارک نه هیڅ ډول سیاست نشم کولای. زمونږ رادیو یو غیر سیاسي رادیو او یو څنګه ده. مونږ یوازې د افغانستان او ډنمارک ترمنځ یو پول یو د ګران افغانستان سره د دغه افغانانو یو پول رابطه یو چې دا نشرات ورته کوو، تبلیغات ورته کوو، د مهاجرت ژوند د مهاجرت کې د بچیانو اسلامیت او افغانیت او د ستونزې د مهاجرت دا دلته بیانو. مونږ الته نه یو تل افغانستان ته چې په چا پسې سوټۍ راواخلو او چا پسې د نقد او انتقاد او د بېځایه دښمنۍ قلم راواخلو چې ولا د حاکمیت ډیر ظالم دغه تیر حاکمیت خو یا تیر حاکمیت ډیر ظالم او اوسنۍ ډیر ښه ده. نه، مونږ هر چیرې چې تللی یو تصویر مو او انځور مو ښودلی ده په هر ولایت ولسوالۍ کې چې دغه ده. زه یوسف هیواد دوست او زما دغه ډله په دغه ولایت کې یا په دغه ولسوالۍ کې یا په دغه کلي کې وضع ښه ده، وضع ډیره ښه ده. یوازینۍ هیله او غوښتنه چې ما کړې هغه دا ده چې له هیواد نه بهر افغانانو ته مې خطاب کړی ده چې راشئ د خپل وطن ته، د خپل وطن تاسو یې آباد کړئ. پیسې ورته راولېږئ، $100 چې ورولېږئ یوې ولسوالۍ کې چې تاسو ژوند کوئ یا یو کلي کې چې تاسو هغې ځینې اوس راوتلي یاستئ په اروپا یا امریکې یا بل ځای چیرې ژوند کوئ. دا $100 د ما خپل کلي ته ولېږئ. 10 کسه 20 کسه د خپل کلي راټول شي، هلته به پلونه جوړ کړئ، دا پلچکونه به جوړ کړئ، یو کلینیک به جوړ کړئ، د خلکو ته یو لاره یا یو کتابتون به جوړ کړئ، یو مدرسې او یو مکتب سره به کومک. دا خو باید خبره نه ده. دغه پیغام ما ورکړی. سیاسي پیغامونه ما نه دي ورکړي، نه له سیاسي پیغامونو نه زه کومه ګټه اخلم، نه د چا پلوي یم او نه د چا لپاره سخنګوی یم او نه هم د چا غندونکی یم چې رژیمونه او حکومتونه او دولتونه احزاب او سازمانونه یا یې وغندم یا یې وستایم. ما څه چې په افغانستان کې واقعیتونه ول هغه مې ښودلي دي او ډېرې پروژې چې عملي کېږي دا ان د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وخت او د سردار محمد داود خان د وخت او حتی د نور محمد تاریکي او دغه نورو چې ورپسې و د هغوی د وخت پروژې دي چې دا عملي کېږي او یو په بل پسې هغه ده راوځي. قدرمن دوستانو، هیله لرم زما دغه د هیواد دوستۍ تمنیات چې ډېر بېطرفانه دي او بې پرې دي دا تاسو ومنئ او تاسو ته د قدر وړي. یو ځل بیا دننه په افغانستان کې له خپل ملت نه، له خپلو دوستانو همکارانو نه په راډیو تلویزیون کې او په افغان فلم کې چې هلته زما ډېر تود هرکلی وکړ، مشرانو یې زما همکارانو او دغه راز د خپلې کورنۍ نه ډېره زیاته مننه کوم چې زما یې هرکلی کړه، تود هرکلی، او په ما یې توتان خوړلي دي او په ما یې بولاني او پیرکي خوړلي دي او په ما باندې د وطن ښایسته ښایسته پلوونه خوړلي او کبابونه یې خوړلي او تر ټولو د مخه ما خو هلته د غاښونه ویستلي وو، ډېرې خبرې مې نه شوی کولی، ما شړومبې ډېرې خوړلي. خوشحاله او نیکمرغه اوسئ دوستانو. زه مو قرضداره یم، زه مو پوروړی یم. خدای دې ماته همت راکړي چې همداسې هیواد دوست پاتې شم، نه د کومې ډلې او نه د کوم حاکمیت پلوي او یا هم غندونکی.